په خوست ولایت کې مشت د لومړی پلي لواء قومندان برید جنرال قاري عبدالبقي حسن وایي چې د ملي دفاع وزارت اړوند د 203 منصوري قلوردو د لومړی پلي لواء د تخنیکي ټیمونو له لوري 3 اویا چې د هغې له جملې څخه 10 حموي ټانګونه 15 رادې رینجر 2 رادې اطفایي او یو شمېر نور وسایط ترمیم او ګټه اخیستنې ته چمتو شوي دي. او تخنیک په هرو ځلو د 1445 کال په جریان کې د 3 راده مختلف کلونه وسایط ترمیم شوي دي. له هغه جملې څخه تقریبا 10 راده حموي ټانګونه او 15 راده رینجر موټر او 3 راده امراب ټانګونه او 3 انټرنیشنل موټر او 2 اتفاقیه موټر یاد موټر ګټه اخیستنې ته آماده شول. د لومړی پلي لواء مولا رحمت الله سیف وایي چې د ملي اسلامي اردو ټول منصوبین د بیت المال اړوند د اجناسو د ساتنې او حفاظت لپاره په کلکه ولاړ دي. نوموړي زیاتوي چې یاد ترمیم شوي وسایط د یاد لواء د تخنیکي ټیمونو له لوري جوړ شوي چې د ازمایښت لپاره هم وړاندې شول. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره د ملي دفاع وزارت اړوند په ټول هیواد کې په زیات شمېر بېلابېل وسایط ترمیم او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي.